قدرمن دوستانو دغه مقبره یا د تعمیر چې وینئ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره و چې دلته په سمرقند کې دفن شوی ده. په حق رسېدلی ده. قاسم بن عبدالله د محمد صلی الله علیه وسلم تره و، د عبدالله ورور و، او دغه هم دغه دوه صحابو څخه دي چې نومونه یې ظاهر شوي نه دي، خو ویل کېږي چې دا د پخواني صحابو قبرونه دي. د قاسم بن عبدالله سره راغلي وو، او دغه هم دغه پخواني تاریخي اثارو څخه څه پاس قبرونه شته، ډېر پکې نوي دي. او دې خواته خوارزم شاه دوی د کورنۍ څخه د څو غړو جسدونه دلته دفن شوي دي. همداسې د تیمور لنګ او د غد المسیان او ځینې ګډوسیان هم دلته دفن شوي دي په دغه ځایو کې. نو دا مې فقط یوازې تاسو د معلوماتو لپاره دا زیار ویسته. په ډېرو ځایونو کې ویدو اجازت هم نه وي، بیا هم موږ زیار ویسته چې تاسو لپاره څه برابر کړو، تاسې وګورئ. ځکه چې ښه والی نن دا و چې موږ سره کوم سړی راغلی و، هغه دولتي رتبه مامورینو څخه د خپله ازبکستان څخه ده، خپله په سمرقند کې دلته دنده لري. موږ یې ټولو ځایونو باندې وګرځولو، هغه ځایونو کې چې ځینو کې حتی د ویډیوګانو د انځورونو اجازه هم نه وه، خو موږ هغه کار وکړو. دغه سړي په اجازه یې د سړي پام ورباندې دغه هم د شیرین بکر په نامه باندې دا هم د خوارزم شاه د کورنۍ څخه دي تعمیرونه، دا انډیوالان دي. دې سړي ټوله مرسته موږ سره وکړه. تشکر د ده نه کوو. تشکر. Selamat hoş geldin. تشکر. جهان سپاس. Bolo bayım. بیرون میبریم. خب اینجا Bayağı kuşuyor bana arabayı. اینجا هم بریم.